د زابل د سیوري په ولسوالۍ کې د اسلامي امارت د بنسټګر مولا محمد عمر مجاهد مقبره څرګنده شوه. دغه مراسمو کې د اسلامي امارت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند، د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند، د ملي دفاع کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو سرپرستانو، د کابینې ځینو نورو غړو، چارواکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او ګڼو خلکو ګډون کړی وو. د ملي دفاع وزارت سرپرست او د مولا محمد عمر زوی مولوي محمد یعقوب مجاهد وویل چې پلار د ژوند تر پایه همدې سیمه کې پاتې شو او اوس د اسلامي امارت د مشرانو په پریکړه مقبره څرګنده شوه. کله د کندهار څخه راووتی نو همدې ولسوالۍ د زابل ولایت سوري ولسوالۍ ته راغلی. د دې ځای څخه تقریبا د 15 شپو دپاره بیا د شینکۍ ولسوالۍ ته تللی دی او بیرته دلته راګرځېدلی دی. نو بیا د وفات تر وخته ټول عمر یې په همدې ولسوالۍ کې تیر کړی دی. د هغه چا په یاد کې راټول سوي یو چې د دنیا ټول زور او قوت دغه په عزم کې هیڅ فرق را نه وست. د هغه چا په یاد کې راټول سوي یو چې په دې سپېره وطن کې تکې تنها پټ و، خو اوامر یې په ټولو مجاهدینو باندې چې ورتلو به هغوی به عملي کول او په ټول افغانستان کې اطاعت کېده. په دغه مراسمو کې د اسلامي امارت رئیس الوزرا د افغانانو یووالی د بهرنیو یرغلګرو د ماتې سبب وباله او زیاته کړه چې نن د اسلامي امارت د بنسټګر له برکته افغانستان د یو پیاوړي اسلامي نظام درلودونکی دی. یو علت یې دا دی چې موږ تاسې په یو وحدت او اتفاق سره د یوه امیر تر قیادت لاندې مو د خپل مبارزې ته دوام ورکړي. لوی علت یې ما ته په خپل فکر کې چې ما فکر وهلی دی همدغه دی. نو ټولو مسؤلینو ته عام مجاهدینو ته که کشر دی که مشر دی دا مو ورته توصیات او هدایت مو دی، دا مو ځینې غوښتنه ده. لکه څنګه چې دا 20 کاله و 15 20 کاله موږ تاسې پر یو طریقه سره روان سوي یو. الله مو وحدت نصیب کړی دی. الله دې مو په آینده کې مو وحدت او یووالی نصیب کړي. پر دغه مشر باندې ولاړ شو، تزلزل ونه کړو. چې د مرحوم ملا صاحب امر چې کوم دی دا په موږ باندې بیا واجب دی، بلکې موږ د دې حالاتو سره که هر څومره مشکلات وي نو خدای پاک بیوارونه یو راحت موږ ته راولي. اله العالمین دې موږ ته توفیق راکړي چې کوم اصول امیر المؤمنین علي قدر مولا محمد عمر مجاهد رحمت الله تعالی علیه رحمتا واسعتا کوم اصول د موږ ته ایښي دي په هغو اصولو باندې وچلیږو. په دغه مراسمو کې ویناوالو د اسلامي امارت د بنسټګر د شخصیت او د بهرنیو یرغلګرو په وړاندې د نوموړي مبارزې او ودرېدنې په تړاو په تفصیل سره خبرې وکړې او څرګنده کړه چې د اسلامي امارت مسؤلین باید د نوموړي ارمانونه او هیلې په عمل کې ثابتې کړي. ارمانونه نفاذ د شریعت محمدي پر افغانستان باندې قائمول او تقوا او فریض په مسؤلینو کې راتلل او یو د بل په اتفاق او اتحاد باندې سره اوسېدن او د بیت المال د هغه څه سره چې په هغه کې ټول ملت شریک دي د هغو سره د هغو په حفاظت کې خپل کردار ادا کول او د ټول ملت سره د ټول افغانستان د اولس سره داسې ښېګڼې کول چې هغه د اسلامي نظام یا د اسلامي حکومت په خپله ترجماني وکړي. او موږ تاسې ته او د ټول افغانستان علما او مجاهدینو او عام مسلمانانو ته بلکې د ټولې دنیا او مسلمانانو ته دې الله دا توفیق ورکړي چې د هغه لار تعقیب کړي او پر دغه لار باندې استقامت وکړي. تحریک طالبای امارت اسلامی افغانستان را وقتی بنیانگذاری کرد که تمام مردم افغانستان در یک حالت فلاکت قرار داشتند. ظلم و استبداد و وحشت و بربریت تمام افغانستان را فرا گرفته بود.
په دغه مراسمو کې د ویناوالو په خبره د اسلامي امارت بنسټګر هغه مهال مسؤلیت واخیست چې هیواد د بهرنیو یرغلګرو د ظلم او فشار لاندې وو او د افغانستان خلکو په دغه شرایطو کې د بهرنیو یرغلګرو په وړاندې جهاد ته دوام ورکړ.